د افغان سولو خبرو بری به د هند او افغانستان نور سره نږدې کړي. د افغان حکومت او طالبانو خبرو سره هند هم ژوره دلچسپي لري او د خبرو بریالیتوب غواړي. د دې خبرو پرانیسته غونډه کې د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جي شنکر آنلاین ګډون وکړ او دوحې ته د دې وزارت د مرستیال جي پي سنګ تلل هم دې خبرو کې د هند استازي وښودله. د بهرنیو چارو وزیر شنکر خپله وینا کې د هند او افغانستان ترمنځ د تاریخي اړیکو او همکارۍ خبره وکړه او هم یې د افغان میرمنو او لیکو د ګټو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. دا خبرې افغانستان او ګاونډیانو په تیره هند په دې مهمې دي چې دغه هیواد کې د طالبانو پیاوړتیا د هند د اندېښنې سبب کیږي. له تاریخي پلوه طالبان له پاکستان سره نږدې دي او هند او پاکستان ساړه اړیکې لري، خو د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې د پاکستان رول هر چاته روښان دی. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د افغانانو خپلمنځي خبرو هرکلی کړی او ویلي دي د دوی هڅو له برکته هغه ورځ راغله چې له کلونو راهیسې افغانان ورته انتظار وو. هند له کلونو راهیسې افغانستان کې د زده کړې، روغتیا او بنسټیزو پروژې برخه کې مرسته کړې او هم یې افغانستان کې ډیره پانګونه کړې ده. هند د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ پر جوړولو سربیره برېښنا بندونه، سړکونه، ښوونځي ادارې او روغتونونه جوړ کړي دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي دا مهال افغانستان کې 1200 هندیان دي چې د روغتونونه، پانګونه، امنیت او ټکنالوژۍ برخه کې له کمپنیو سره کار کوي. دا ډول په ستراتیژیکه اړیکه او د هیوادنې خوندیتوب له مخې هم افغانستان د هند دریځ کمزوري کېدل ستونزې پیدا کولی شي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.